کیسه ده استاذه خورا ښایسته معلومیږي. زوی ښایسته یمه ځکه معلومیږم. رښتیا وایم استاذه که ته پک نه وای نو سمدم د رتیک په رقم به وای. اوی زویه مننه. هلک صاحبه پکې درته وویله تا لکه چې نه واورېدله درې در وایي. بد اخلاقه څوک خپل استاد ته پک وایي. مګر استاذه دا یوه خبره رښتیا وکړه چې ته د رتیک په رقم یې. اوی زویه دونه صفت مې مه کوه. استاذه دی ستا صفات نه بېعزتي نه کوي. بېعزتي مګر دی خو ماته رتیک روشن وایي. اوی هغه رتیک روشن نه اوی دلته دانه په کوڅو کې ګرځي خر بېکاره دی. هی بد اخلاقه ته زما بېعزتي کوې. ونیسئ چې نوی درس شروع کړو. استاذه تشناب ته اجازه ده. زویه 15 دقیقې مې نه کېږي چې راغلی یم. ګورئ ځان ټینګ که باره به ولاړ شې. اوی د تېر ساعت څخه مې ځان ټینګ کړی دی بلا نه ګېرېږي. نو زویه په تېر ساعت کې ولې نه تلې؟ دا څه وایه استاذه تېر ساعت استاد نه و راغلی موږ دلته بانډار ځله کوئ. کښېنه بېادبه. اوی څنګه کښېنم درته ومې چې په عذاب یم. استاذه دته وګوره. اوی ګرانې مه کوه که استاذ ولیدو نو ستا خو ګر سره زړه ته نه لوېږي. زه راکه اوی استاذه ته بېادبه یو خو په سیم کې مې ده بل بیا زما لاشه مچوې. اوی زه څه خبرم چې دا ته نو د چا فکر دې پر کوئ. هغه نو سم درته ویلی خو هېڅ خبره راته وکړې. ستا خو استاذه څه شي دي خبره تر کنټرول وتلې ده اجازه راکړه. ښه سمه ده کښېنمه. دا څنګه د ماشیني چرګ بوی دي سي. اوی استاذه په دا بسته میاشت نه دی لمبېدلی. ولې زویه په کور کې اوبه نه لرئ؟ اوی دا خو زما سټایل دی. زویه که بله ورځ ونه لمبېدې په دا سیند کې پښه ولاکه راسه کښېږې. اوی ته خو نامازه پسې واخه چې دستي ته مه کوې ها. ته ونیسه ولاړ شه. دغه دی ولاړم. استاذه زه ولاړ شمه په رښتیا نه شم کنټرولولی. خو زارې دې بند کړه کلا کښېنه چې ساعت نه یې خلاصوئ ولاکه راسه ولاړ شې. اوی د اعصابو نټ دې سست دی چې راغلی دغه وایه چې کښېنه ولاړ شه دا فکر وکړه که دې پرې نه شولمه نه نو څه به وکړې دلیل به درته وکړمه. اوی چپ یې کړه. کارخانګي دې راوکاږه. دا نه واخله تا دې خپله ولیکئ. شاباس کښېنه. ښه نو زویه ستا کارخانګي دا کوم بېادبه دلته اوبه توی کړې. استاذه ده خو زویه ستا سره د اوبو بوتل هم نشته. دا د بوتل اوبه نه وې نو د څه شي اوبه دي؟ فکر وکړه. اخر دې د دې چا جواب وکړئ.